وایي چې یار چاته خپل وطن کشمیر د ماته کشمیر د لغمان سپېره ډاګونه چې قرغیوالو مزه وکړې ترکاري کې کورونه یې واخیستل موټر یې واخیستل دا کېږي بېرته د په سر پارو اچوي دا داسې پکې 2 میاشتې پکې دې کار کې خیشاوه کې دا ګیا مایا دا لرې کوي کله چې داخلي تولید پیاوړی شي نو دلته به د عاید سطحه لوړه شي استخدام به رامنځته شي او زموږ د هېواد دغه داخلي کانوزګار دغه لغمان کې چې د لږ ښه د کار دا نور جلال آباد کابل دی په زراعتي برخه کې ډېره زیاته مشهوره ده چې اوس مهال د سبزیو په برخه کې ګندنه رسېدلې او دلته د بلبل یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه هیله مند یم چې روغ جوړ او د عافیت جامې به پر تن لرئ زموږ د خپرونو په دوام یو ځل بیا د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ ته راغلي یو دغه سیمه په زراعتي برخه کې ډېره زیاته مشهوره ده چې اوس مهال د سبزیو په برخه کې ګندنه رسېدلې او دلته ګڼ شمېر ځوانان لګیا دي په کار بوخت دي او ګندنه وهي دا چې څنګه دا طریقه ترسره کیږي له کوم ځای کرل کیږي نن زموږ خپرونه د زراعت په برخه کې ګندنې ته ځانګړې شوې ده نو له دې ځوانانو سره به خبرې اترې وکړو سلامونه ځوانه سړی مشه خیر علی صحت مو ښه دی نوم مبارک مو محمد اجمل نیازی نیازی صاحب څنګه صحت دې ښه ده شکر ده خپله ښې مننه لکه څنګه چې ښکاري دا ګندنه دی او دا څومره وخت چې تاسو کرلې ده دا تقریبا 2 میاشتې شوم چې کرلی ده نو دا او بازار نه درلود دونه وخت هم درولی و او دغه د ورسېد بازار لږ شوی ده دا نن او سبا همیش دا په 2 میاشتو کې رسیږي نه نو داسې فکر وکړه چې دا ژمي کې کېدای شي 1 میاشت 40 ورځې کې ورسېږي بعد له هغې نه 25 ورځې 20 ورځې کې رسېږي او څو فصلونو کې دا کېږي یعنې کال کې یو فصل کېږي که ډېر فصل یو فصل کېږي دا کال کې یو فصل ده او د دې د کرلو دغه طریقه څنګه لږ کسې وضاحت راکړي څنګه کرل کېږي چې لیدونکي واوري دا کرل کېږي خو ډېره اسانه طریقه ده نو د تخم ده تخم شیندل کېږي بېرته د په سر پارو اچوي نو دا داسې پکې 2 میاشتې پکې دې کار کې خیشاوه کې دا ګیا مایا دا لرې کوي نو دا دغه صفا پاتې کېږي هغه چې درته ښکاري هغه د هغه چې ده که نه هغه به ایسته اچول کېږي اول لوې ایسته اچول دا بیا دغه پاک دره وې دا دویم لوې یعنې هغه خوراک چې څونه اسانه ده کرل یې دونه اسانه نه دي نه دونه ډېر سخته ده مشکله ده یعنې دا بیا تاسو دلته همدا خرڅوئ خپل لکه لګوئ که نه اوس ګېډې کوئ کټ کوئ که نه والله موږ خو مزدوران داسې فکر کړه مجموعاً دلته کوم 1200 کسان کار کوي دلته نو ډېر ځمکې دي دلته کار کوي خلک موږ مزدورانو همدغه خپل ځمکې هم لرو کار کوو دلته بیا وړو کابل د مارکیټ کې دا بیا ترازو کې خرڅېږي په تله باندې او په تله باندې ښار کې خو ګېډۍ باندې خرڅېږي ښار کې بیا ګېډې باندې خرڅېږي څنګه قیمتونه دي د دې څنګه په تله ورکول کېږي لسمانه شلمانه نه 2 منه تلل کېږي کابل مارکیټ کې نو داسې فکر وکړه چې ترازو 100 روپۍ ده تیار روپۍ خرڅېږي هلته بازار یعنې ډېر نرخ نه لري څه کالي بیخي وضعیت د ترکاریو خراب ده داسې فکر وکړه چې دا مجموعاً یو جریب کېده 80,000 مصرف ده او همدغسې 50,000 40,000 د اجاره ده او دا ځمکې ټول د اجاره دي لسونه چې ویني دا مشکله ده څه کال ولې بازار نشته ولا نور نه پوهېږو د بازار نه موږ هم خبر نه دا نور ترکاري خو داسې دي که نه لکه خلک ګیلې کوي چې نور ملکونو ته نه ځي فکر نه کوم که ګندنه موږ بل ملک ته ولېږو نه دا بل ملک ته نه ځي همدا افغانستان ولایتونو ته ځي او زښت زیات ده کاروبار نشته اوس مهال افغانستان کې کاروبار نشته څوک ډوډۍ وړو ته اخیستی نشي نو ترکاري به څه رقم واخلي همدارنګه میوه وګوره څونه ارزان ده نه کېږي نشته مشکلات زیات خدای دې رحم وکړي ډېر زیاته مننه مهرباني
درنو لیدونکو که تاسو چې څنګه ولید د ګندنې وهلو هغه سیستم هم په همدې ترتیب دی د کرلو په هکله هم څه ناڅه معلومات تاسو واورېدل دا ځوانان بوخت دي د سره به لا د زړه خواله وکړو د دې ګندنې په هکله به ورسره خبرې اترې وکړو سلامونه ځوانه ستړی مه شې ژوندی اوسې وروره جوړې په خیر شه د ښه د خیر سې ډېره مننه نوم مبارک دې شه دی نوم مې سید پاچا ده سید پاچا ډېر ښه ګندنه ستا دی په خیر او ګندنه زمونږ دی څنګه دي سږکال حاصلات څنګه دي والله سږکال حاصلات نور تر اوسه خو نور د هغه خبره نور مزې یې نشته نه خرڅلاو یې نه خپله پټي کې د حاصلات ښه دي او شکر د ښه دي خو دا سږکال لږ دغسې مرضک هم راغلی د هوا لږ ګرمه ده پس د دې نه ښه کېږي له خیره یخې هوا کې ګندنه کېږي او یخه هوا کې ګندنه هم کم کېږي او بیا پیسې هم ښه کوي اوس پیسې هم نه کوي 100 روپۍ د 2 منۍ 2 منۍ په 100 روپۍ او 2 منۍ افغانۍ او داسې وخت اوس دغه پرونه بل پرونه وهلی 15 روپۍ من خرڅ کړی دی دا یو پټی بیا څو منه کوي چې اندازتاً دا 2.5 ګېډې وهو 180 منه وځي دا وهل هم ډېر سخت کار نه ده ولا ټول کار سخت دی وروره ولا دغه 2 میاشتې چې موږ دغه زه نیولی دغه ماشومان وړوکي دا ټول ونه پر اته نفر پکې کار کوو ولا کې د دې نه چې دیاړي وکړي خو دی پس نوم هم ده چې ګندنه پیسې کوي او پیسې کوي ولا کې خلک وایي چې قرغیوالو مزې وکولې ترکاري کې کورونه یې واخیستل موټر یې واخیستل دا بیخي نور بنګلي م اچولی دی 3 خارج ته م لېږلی دی شکر ده او بالکل په لږ شکر پکار دی چې خدای مهربانه دی شکر ده بعضې خلک ته کار هم نه پیدا کېږي موږ ته شکر ده ډېر 400 300 همدغه کې پاتې کېږي شکر داسې کال هم راځي چې بیا دا ښه قیمت لري ښه بازار لري مخکې خو مخکې 1000 روپۍ هم ترازو اوس دا دغه 2-3 کاله کې چې ده اوس هم شکر ده 400 500 300 ترازو ده شکر ده پرال شکر ده بالکل همداسې بعد دې نه بل لو کې لا خیر جوړېږي دا هوا لږ باندې یخېږي دا بیا څو راونډه کوي څو دروه تاسو دا وهئ دا 8 درو هم راځي 9 درو هم 7 درو هم دغسې راځي دا یو درو بیا څونه وخت کې لویږي دا اوس چې د 10 ورځې کې 11 ورځې کې دغه رسېږي دغه 11 ورځې کې رسېدلی دغه چې هوا ور باندې لږ یخه شي 50 ورځې 15 ورځې 2 میاشتې بیا وخت نیسي دا بیا هغه وخت کې بیا پیسې هم کوي هغه وخت کې پیسې هم کوي دا نور ولایتونو ته هم تاسو لېږئ که یوازې په لغمان کې خرڅوئ ټول ځای ته ځي دا ټول ځای ته ځي دا د افغانستان کوم ولایت چې وایي اوس خو لکه ارامي م راغلی ده هر ځای ته ځي نور ولایتونو کې هم ګندنې شته دی ټول ځای کې شته خلک بامو سر کې هم کرلی ده وروره هر چېرته نتیجه ورکوي او بیخي نور ډېر دی ډېره زیاته مننه خوښ شو ستاسو له خبرو اترو که زموږ خپرونه ته تاسو کوم پیغام لري لیدونکو اوریدونکو مسؤلینو ته کیمره ستاسو خدمت کوي ژوندی اوس وروره پیغام همدغه ده نور خدای په دې وطن کې ارامي راولي دا کار مار ډېر هلکان اوزګار دي دغه لغمان کې چې ده لږ ښه ده کار دا نور جلال آباد کابل دې خواخوا ډېر خلک ډېر ځوانان اوزګار ګرځي دغه دولت نه هم دغه خواهش ده چې دغه هلکانو ځوانانو ته لږ کار مار دغه زمینه برابر کړي چې دغه افغانستان کې دغه بدبختي ده دغه ځوانان بعضې ځي خارج خواته ځي مړ کېږي خو دغه ځای کې چې افغانستان کې چې کار پیدا شي ولې هغه خواته لاړ شي یعنې که دلته کاروباري ځوانان لیواله نه دي چې خارج ته دې لاړ شي خو د کار د نشتون دغه خارج دی یار چاته خپل وطن کشمیر د ماته کشمیر د لغمان سپېرې ډاګونه بالکل همداسې ده کور ډېره زیاته مننه کوردان درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو واورېدې ځایي خلکو ګیله او همدا دی چې دلته سبزي ترکاري میوه هر هغه څه چې دي هغه ارزانه دي نن په مارکیټ کې 1 کیلو بانجان په 60 افغانۍ ګلپي همداسې په 10 افغانۍ ویل کېږي چې 2 منه ګندنه په ډېر نازل قیمت باندې خرڅېږي دا وطني تولیدات دي د دې باید لاسنیوی وشي دلته باید حکومتونه مارکیټ پیدا کړي که په افغانستان کې نه وي باید نورو هېوادونو ته او نړیوالو مارکیټونو ته د دې سبزیجاتو میوهجاتو لاسرسی وشي کله چې داخلي تولید بیا وړی شي نو دلته به د عاید سطحه لوړه شي استخدام به رامنځته شي او زموږ د هېواد هغه داخلي اقتصاد به په پښو باندې ودرېږي هیله مند یو چې یو ورځ دې ځوانانو څخه با امیده او زړه راښکونکې خبرې واورو دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې د قرغیو ولسوالۍ د سبزیجاتو څخه تاسو ترتیب شو هیله مند یم چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي تر بلې خپرونې د خدای په امان